دوستانو وخت مو په خیر. نهم لوسته نن ورځې درس شه ده. نهم لوسته امپیراتیو په انګلیسي کې ورته امپیراتیو وایي که نه، نو دا به تاسو که چا انګلیسي ویلی هغې ته به لږ اسانه وي، خو دلته قاعدې بل رقم دي، یعنې ګرامر چې کوم انګلیسي کې و دلته فرق لري. کوشش وکړئ دا امپیراتیو کې تاسو باید زده کړه وکړئ. دا ډېر مهم رول لري په جرمني ژبه کې، باید په دې باندې پوه اوسئ. دې په خاطر باندې نهم درس هم په امپیراتیو باندې جوړ کړی. ښه متوجه اوسئ دوستانو. خو تیر درسونه یو ځل حتما وګورئ، چې کله دا ګورئ باید تاسو تیر درسونه کتلي وي. نو کوشش وکوئ چې ښه په دقت سره وګورئ، باید فکر متمرکز وي. چا خبره وایي چې بل ځای کې چې کله هم درس وایي باید ذهن هم ارامه وي. مننه. اوس درس ته ادامه ورکوو دوستانو. راځو امپریټیو کې مونږ مخکې دی نه چې زه تاسو ته دغه کوم عکس چې تاسو دلته ګورئ دا درته تشریح کوم. د دې نه مخکې مونږ یو خبرې تاسو ورته متوجه کوم چې هغې امپریټیو په همغې پورې اړه لري. د مثال په ډول تاسو وګورئ مونږ دلته کنیوګاسیون پریزنس کې میل او دا کنیوګاسیون یو درس میل او د رب توری که نه دا میلو، یعنې که چېرته د دو سره اسټي په اخر کې راځي او چې راځي دا هم ټول ویلو. اوس دلته په دو سره چې راځي ای سره چې راځي په دې اخر کې کوم شیان راتله که نه په د حرف د رب په توري کې میلو، یعنې دلته هم دا غټ رول لري. نو دلته موږ په دې باندې خبرې کوو. لومړی مهمه خبره دا ده چې دلته ولې تنه دو او ای او زی راغلی. تاسو باید اول دې ته فکر کړئ، یعنې په امپریټیو کې ولې تنه په دې درې دانو پرسونال پرونومن باندې بحث ولې په نورو باندې نه کیږي. اول باید د دې پوښتنې ځواب درته ځواب کوم، هغې نه وروسته مخته ځو. ګورئ دوستانو، زه ما تاسو ته په هغه اول درس کې اول درس تاسو چې د ګرامر ویډیوګان چې ګورئ په هغه اول ویډیو وګورئ، هغې کې دا درس ما تشریح کړی. ما تاسو ته ویلي وو چې موږ شخصي ضمایر په درې برخو ویشلي وو. په څو باندې؟ په دریو باندې ویشلي وو. یو چې لومړی شخص ارسته پیرزون و. ارسته پیرزون کې ما تاسو ته ویلي وو چې ارسته پیرزون کې ایخ چې ده مثال زه اوس وایم زه، دا اوس زه اول شخص وم که نه، ځکه زه خبرې کوم که نه. که اوس ته هم راسې، احمد هم راسې، محمود هم راسې، ما سره یو ځای کښېني صحیح ده، او زه ورته وایم چې زه اوس په دې کې زه هم شامل یم که نه، خو دا هم یعنی ارسه پرزون په دې کې هم شامل شو، یعنی مونږ کې هم شامل. زه اوس وایم مونږ کې زه هم شاملېږي. دې په خاطر دا ارسه پرزون ده، یعنی د سینګولر لپاره یعنی مفرد لپاره ایخ راغی صحیح ده چې زه پکې شامل یم، یعنی ارسه پرزون. او د جمع لپاره د پلورل لپاره چې زه پکې شامل یم، یعنی ارسه پرزون پکې شامل. چې ورته وایو ویا. چې شی ویا. یعنی اوس دې نه معلوم سو چې دغه ارسته پیرزون په دې کې هم شامل ده. دې کې تنها یو نفر یم، خو زه په دې کې هم زه برخه لرم، ځکه چې دا موږ دوه درې نفر یو، دې کې زه وجود لرم. دې په خاطر ارسته پیرزون ورته وایم، یعنی لومړی شخص. یعنی زه چې خبرې کوم چې دلته مدرېږم، زه اوس وایم زه خبرې کوم، خو دلته هم زه خبرې کوم، زه وایم چې موږ خبرې کوو. دې دواړو کې زه شامل یم، نو دې په خاطر مې ویلې چې ارسته پیرزون. سوایته پیرزون څه معنا؟ یعنی دوهم په انګلیسي کې ورته سیکنډ پرسن کې ورته وایي که نه. دلته اوس زه تا سره خبرې کوم، دا زه چې خبرې کوم زه اول نفر سومه. تا سره چې زه کله خبرې کوم، زه چې کله تا سره خبرې کوم ته چې سوې دوهم نفر سو. چې دوهم نفر سوې. اوس به انشاءالله سره هم پې خلاصوي چې ارسه پیرزون او سوایته پیرزون څه. اوس دا زه چې تا سره خبرې کوم ته مخاطب سوې. چې سوې زما مخاطب سوې، ته سوایته پیرزون سوې. ګورې ښه متوجه اوسېږئ. ایخ زه سوم، اوس زه تا ته هم سوایته پیرزون که چېرته ته یو نفر یې که نه، یو نفر یو ملګری مې، زه تا ته وایم دو. چې شی ورته وایم دو، ته دویم نفر یې، دو درته وایم صحیح ده. او که ته ما نه مشر وې یا ما استاد، زه درته وایم زی، تاسو. ګور دواړه مفرد کې ده صحیح ده، دواړه چې کې ده سینګولر کې ده. دې ته ډېر متوجه اوسېږئ. ارسته پیرزون سوایته پیرزون په سینګولر کې دو ته صحیح ده. ته اوس تا سره خبرې کوم، ته ما نه کشر یا ته ما شاګرد، زه تا ته دویم ته څنګه یې فرض کړه. که ته اوس ما نه مشر اوسېږي یا استاد مې، زه ورته وایم زی تاسو که نه، زی تاسو. یعنی یا ته درته په هغه وخت کې هم چې ملګری یا کشر یې رانه، زی درته په هغه وخت هم چې ما استاد یا مشر یې رانه صحیح ده، یا کوم رئیس جمهور یا هغه وي که نه غټه رتبه، زی درته وایم. اوس پوه شئ په سینګولر کې
ته په سوایته پیرزون باندې پوه شوې. اوس راځو په پلورل کې ښه متوجه اوسېږي. په پلورل کې د دوم پر سوایته پیرزون څوک وي یعنی دوهم شخص څوک وي. ګوري موږ چې اوس یو ملګری مې چې هغې ته دو وایم چې یو ملګری مې خو که ډېر ملګري بیا به چې ورته وایي بیا به ایه ورته وایي تاسې داسې ورته یم ته ښه هلک یې بیا ورته یم تاسې ښه هلکان یاست تاسې ښه هلکان یاست صحیح ده. یا نو دو او ته یعنی دو چې دا د سینګولر لپاره راغی ملګرو ته ترمنځ صحیح ده او ایه د چی لپاره د پلورل لپاره د چی لپاره پلورل صحیح ده د جمع په خاطر دا د سینګولر په خاطر وو او دا بل د پلورل په خاطر سو. خدای چی شي ترمنځ وو دا چې وو دا لاندینی چې دا ریسپیکټ دا پورته چې دا ریسپیکټ نه دی یعنی هغه د ملګرو ترمنځ. اوس دغه لاندې موږ دلته ویلې چې ته که مشر یو نفر لپاره هم ځي راځي دلته هم تاسو څنګه یې خو که ډېر هم یې هغې ته هم زه په پښتو کې هم تاسو څنګه یاستئ دلته هم ځي راغی یو نفر لپاره هم ځي راځي د پلورل لپاره هم ځي راځي دوهم نفر صحیح ده. په دریم نفر کې ما تاسو ته ویلو دغه ته پیرزون کړه. اوس ما او تا خبرې کوو زه او ته خبرې کوو زه اوس وایم هغه احمد ښه سړی ده ای اسکوت که نه زه ورته وایم ای هغه که وایم چې هغه ښه جلی دی ښه ښځه ده مطلب زی اسکوت زی وایم که نه زی وایم دې په خاطر یعنی هغه نارینه لپاره سینګولر کې صحیح ده زینګولر کې په نارینه لپاره چې راځي د زینګولر لپاره ای راځي د نارینه لپاره او د ښځینه لپاره چې راځي زی راځي. زه اوس وایم هغه نارینه هغه داسې نه وایم چې احمد ښه سړی ده زه وایم چې هغه ښه سړی ده. اوس داسې نه وایم چې فرض کړه انا ښه ښځه ده زه وایم چې زی اس ګود زی انا په نوم باندې هغې نوم اخلمه صحیح ده. که اوس داسې نه وایم چې احمد ښه ماشوم ده که نه ماشوم لپاره زه وایم چې ایز ایس ماشوم لپاره ایس راځي صحیح ده. اوس پوه شئ درېمګړي اشخاص څوک دي سینګولر کې نو تاسو به په ذهن کې راسي چې درېمګړي نارینه لپاره ای راځي د ښځینه لپاره زی ځکه ما تا خبرې کوه چې هغه نارینه هغه ښځینه او هغه ماشوم. خو که چېرته یو نارینه او یو ښځینه او یو ماشوم وي نو بیا دې ټولو ته په یو ځل چې هغې ته وایي زی تا هغوی ګوري. اوس دلته نه وایي چې هغه اوس یو نه ډېر سو چې یو نه ډېر سو که دا اوس که دا ټول مختلف هم وزي ورته وایي چې هغوی او که چېرته صرف نارینه کې یو دوه درې نفر او یو نه ډېر یا دوه نفر ورته وایي هغوی که ښځینه کې یو نه ډېر بیا ورته دا زی نه وایي دې په ځای هغه نه وایي بیا ورته وایي چې هغوی چې ورته وایي همداسې که ماشومان یو نه ډېر ورته چې وایو هغوی انشاءالله په دې به هم سر خلاصوئ. اوس ښه متوجه اوسئ دا مې ولې دا درس تاسو ته تشریح کړ دا مې دې په خاطر تشریح کړه تاسو ته چې موږ او تاسو په امپریټیو کې په امریه جملو کې موږ په دغه دوهم شخص باندې خبرې کوو ځکه ته چې امر کوې فرض که زه چې امر کوم زه عموما په چا باندې امر کوم زه په دوهم شخص باندې امر کوم په ځان خو امر څوک نشي کولی که نه عموما په چا باندې امر کوي په دوهم شخص باندې امر کوي یعنی امر په نو دې په خاطر باندې په جرمني ژبه کې عموما امپراټیو په چی کې ده په سوایته پیرزون کې ده سوایته پیرزون. اوس راځو هغه خپل موضوع ته راځو اصلي موضوع ته دا مې دې په خاطر تشریح کړه د اول درس چې دا هغه پخوا مې ویلی و چې دې پورې تعلق لري. اوس ګورئ موږ دلته څه هدف ته ما تاسو ته ویلي و ښه متوجه اوسئ دې کې اوس تاسو ته ډېر ښه معلومیږي د یو نفر چې ملګری دی سوایته پیرزون ته ورته دو وایې چې ته خو که ډېر یو نه ډېرې ملګري دي بیا ورته ایه تاسې دا مې ورته ویلي اوس مې تشریح که نه دا تېره هغه کې. اوس که چېرته یو نفر تا نه مشر وي ته ورته څه وایې چې زی تاسو خو که ډېر هم یې ته ورته زی وایې یعنې دواړو لپاره یعنې دغه درې ضمایر موږ ته ډېر مهم دي. دې درې ضمایر په امپریټیو کې دغه امپریټیو کې موږ ته دا درې ضمایر چې دي ډېر مهم دي صحیح ده ډېر مهم دي ډېر. نو دې په خاطر همدا درته وایم چې امپریټیو کې موږ په دغه درې توس یو چاته وایي چې هیلفن زی میا ما سره کومه دلته مې یو مثال لیکلی که نه په احترامانه چا اوس دا ټول راځي دا پورته مې چې کوم عنوان لیکلی صحیح ده. انځر ته اول مې دا تشریح کړه چې ولې دلته تنه دو راغلی ای راغلی زی راغلی ځکه راغلی چې په امپریټیو کې موږ عموما امر چې کوو په دویمګړي باندې کوو په درېمګړي باندې نشو کولی ځکه تا سره څوک مخاطب وي په هغې امر کوي که نه خو نه یو څوک نه وي او ته پې امر کوي خو امکان نه لري که نه اون لوګیش یعنې هغه نه ده منطقي نه ده. اوس راځو اوس که چېرته ته یو نفر ته وایې چې راشه که نه دو کومس ته راځې که نه اوس مثال ته اوس وایې ته راځې دو کومس صحیح ده دو کومس
ته راځي مثال ته اوس که زه ورته وایم چې راځه به څه رقم و بیا د دو کمس نه دو به له منځه یوسې دو به چی کې دو به ډیلیټ کې دو به له منځه یوسې دا کمس په اخر کې اسټې ده که نه دا اسټې به هم له منځه یوسې دلته چی پاتې سو ته اوس هغه نفر ته وایې چې راځه کوم تاسې ورته ونه وایئ چې دو کمس ملګري ته وایي چې راځه څنګه ورته یې کم تاسې ورته نه وایئ چې دو کمس ځکه څوک چې جرمني ژبې نوې زده کوي هغه فکر کوي چې ورته ووایي دو کمس ډېرې دوستان همدا فکر لري حتما دو کمس ویل کړي نه په امریه جمله کې ورته کوم معنا چې راځه صحیح ده دا امریه جمله سوه یعنی خو دغه علامه به که لیکي بیا به دا علامه هم ورسره لیکي دغه علامه ویني په اخر کې مې یوه علامه کړې ده دا علامه ډېره مهمه ده دا علامه په لیکلو کې بیا دا علامه ورسره کوي صحیح ده دا ډېره مهم رول لري دا علامه ورسره وکړئ چې هغه پوه شي چې تا امریه جوړه کړې دغه علامه د موږ ورته ندایه علامه وایو که نه نو دې په خاطر غوفن ساکن چې چاته غږ پې کوي که نه په دغه کې دوج ورته وایي نو دې په خاطر باندې منګه اوس راځو په د جمع لپاره دا خو د یو نفر لپاره ویل چې راځه اوس که د ډېر ملګري ته ورته راځه داسې به ورته نه وایي چې تاسې راځئ ایه کوم دغه ایه به له منځه وړي دا ایه به چی کوي چې تاسې دا تاسې به چی کوي له منځه وړي ورته راځئ چې راځئ چاته وایي چې راځئ څنګه ورته وایي چې راځئ کومت راځئ صحیح ده کومت مطلب راځئ صحیح ده په دې باندې به انشاءالله تاسو سر خلاصوئ اوس دا مې دلته لیکلی تاسو څه رقم به کونت لیکئ ګوره کونت به لیکئ په اخر کې به چی کوئ دغه علامه ډېره ضرور ده دا علامه ورته کونت راځئ یو ملګري ته وایي راځه یو نفر شو که نه ملګری ده خو که ډېر بیا ورته کونت راځئ یعنې راځئ مېلمانه استئ راځئ داخل ته راځئ ښه اوس که چېرته په احترامانه ډول یو چا سره خبرې کوي که یو نفر وي او که ډېر وي ځکه مونږ تاسو ویلي چې یو نفر ته مونږ وایو چې زی تاسو او که ډېر هم وي هغوی ته چې تاسو احترام په خاطر زی دواړو ته راځي نو ځکه صرف یو خانه کې لیکلی جدا هم نه ده لیکلی ځکه دواړه یو رقم لیکل کېږي او شخصي ضمیر هم یو رقم ده که اوس یو چا ته وایي چې زی کومن تاسو راځي که نه اوس چې امر پې کوي مشر باندې امر خو نه کوي خو یو هیله ترې کوي امر په شکل ورته وایي چې راځئ تاسو بیا به د اول سر کې زی نه وایي دا زی به چی کوي دا به آخر سر کې وایي داسې به وایي کومن زی راځئ تاسو ګورئ زیم په اول سر کې د آخر کومن زی راځئ تاسو چې راځئ یعنې دا لکه امر داسې پې وکوئ هیله دې ته وکوله امریه هیله ورته کومن زی راځئ اوس دوستانو انشاءالله په دې به پوه شوي یاستئ اوس په دې باندې پوه شو لکه فرض کړئ یو دوست لیکلی دي چې آیا دلته دا حرف باید زی غټ ولیکل شي دا باید زی غټ ولیکل شي دلته مې غټ لیکلی کومن زی یعنې راځئ تاسو که نه راځئ تاسو په احترام باندې وایي خو که دلته بیا په لیکلو کې وایي دا علامه به ورسره کوئ چې علامه به ورسره کوئ خو که په ویلو ګوره ویلو کې د علامه هم یعنې رول لري ته اوس وایي کوم یعنې چې لږ جیږ اواز باندې کوم یعنې چې هغه پوه شي تا پې امر وکړو کوم داسې به نه وایي چې کم لنډ به ورته نه وایي کوم لږ به غږ به دې لوړ کړي ځکه د علامه هم د ندایي علامه ده که نه د غږ علامه ده کوم راځه داسې به نه وایي چې کم لنډ وایي هغه وایي چې تا چې وایي امر خو دې نه ده کړی او کومت راځئ که نه یو چا ته وایي پښتو کې وایي چې راځئ هغوی به وایي چې مونږ ته ویلې راځئ امر یې وکړو او که کومنزي یعنې لږ په لوړ غږ دې په خاطر چې دا ندایي علامه ده یعنې تاسو راځئ که نه یا راځئ تاسو نو په دې باندې انشاءالله پوه شئ چې اوس امریه جملې چې دي یا کوم امپریټیو چې موږ ویلې دا په چی کې دا په زوایته پیرسون چی کې دوهم شخص کې راځي اوس راځو دلته ما تاسو ته یو تصویر دا به زه تاسو ته زوم کومه صحیح ده اوس به زه تاسو دا تشریح کومه دلته فرض یې که ښه متوجه اوسئ دا ډېر په زړه پورې درس ده اوس چې تاسو هغه یاد کړو اوس دغه اول شخص ده دا شخص دا فرض که مور ده د مشره لور ده د وړکۍ لور ده او د وړکۍ زوی ده فرض کوي او د خاوند ده فرض که اوس دې کیک پوخ کړی ده صحیح ده کیک یې پوخ که دا کیک یې راوړ صحیح ده کیک لاس کې ده اوس دلته وایي دلته په دې کې وایي ډېر وبخښئ دوستانو دلته اوس دا وایي چې nehmen Sie نه وایي داسې وایي nimmt von dem Kuchen وایي واخلئ ګوره ټې راغلی مونږ ویلی د ای لپاره چې راته هلته لاندې مې ورته هغه چې تاسې واخلئ مطلب ګوره د فعل په اخر کې ټې راغلی که نه nimmt واخلئ von dem Kuchen
د کیک نه واخلئ، د کیک نه واخلئ، یعنی د کیک نه مطلب دا چې یو ټوټه واخلئ. دا په عموم کې ټولو ته ویلي. چاته ویلي؟ ټولو ته ویلي چې واخلئ، یعنی واخلئ. قار ورغلی د کیک ټول ډوډۍ خوري او دا ورته غریب هلته لګیا و چې واخلئ د کیک نه یو ټوټه واخلئ. صحیح ده. اوس د خپل مشر لور ته وایي، چې ورته وایي؟ هغه ورته وایي چې زه یو ټوټه کیک واخلم. دا ورته چې وایي؟ نیم واخله، دوخ ولې نه، ein Stück Kuchen، یوه ټوټه چې شی کیک. ein Stück چې ته وایي ټوټې ته یو برخې ته وایي. ښه بیا دا لږ لوړ غږ ویل سوی. نیم دوخ ein Stück Kuchen، یعنې داسې لږ په لوړ غږ وایي ځکه دلته سوالي هغه علامه ندایي علامه ده. صحیح ده. دې ته باید فکر وي. یعنې واخله ولې نه یوه ټوټه کیک، واخله دوخ ولې نه ein Stück Kuchen، یو ټوټه کیک. خو که چېرته اوس دا خپل خاوند سره خبرې کوي، هغې سره په احترام خبرې کوي، ورته وایي چې ورته وایي nehmen Sie doch، nehmen Sie واخلئ تاسو، دوخ ولې نه نوخ معنا یو بله، یو بل. نوخ معنا یعنی نور هم، ein Stück یوه ټوټه. دلته ورته کیک نوم نه اخلي، صرف ورته ویلي چې ein Stück یو ټوټه واخلئ. صحیح ده. nehmen Sie واخلئ تاسو، دوخ ولې نه نور هم ein Stück یوه ټوټه. صحیح ده. یعنی که چېرته دا وایي یعنی تاسو نور هم واخلئ. فرض کړه که چېرته دا مېلمنه وي او دا سړی هغې ته صد کوي چې نور هم واخلئ تاسو، نور هم یوه ټوټه، نو څنګه کېږي؟ په احترام ورته وایي. یعنې مېلمه ته سړی فرض کړه که دا لور نه او دا مېلمنی، نو حتما دا سړی ورته وایي چې نور هم یو ټوټه بله ټوټه هم واخلئ. nehmen Sie doch noch ein Stück. صحیح ده. نو فرض کړه دا دې ملګری دی، دې ورته په احترام خبرې نه دي کړې، ځکه ملګری ده خو دې سړي سره ملګری نه ده. فرض کړه دا ورته وایي، دا دې خاوند ته ورته وایي چې nehmen Sie doch noch ein Stück، واخلئ یو بله ټوټه هم واخلئ تاسو. اوس راځو دوستانو، ګورې دوستانو دې باندې انشاءالله پوه شئ، په دې عکس باندې پوه شئ، دا مې تشریح کړ او په دې جدول باندې انشاءالله پوه شئ. دا مهم جدول دا و، دا مې تشریح کړ چې دا مې دلته د اول درس هغه دلته مې راوړ، تاسو پوه شئ چې اول شخص، دویم، دریم شخص. اوس راځو چې دا بهترین او مهمترین د امپیراتیو لپاره بهترین، یعنی ډېر ښه جدول دی. یعنې که څوک غواړي چې امریا جملې څنګه جوړې کړي، په کوم ځای کې او څه رقم، دا جدول باید زه تاسو ته ښایسته تشریح کړم. ښه متوجه اوسېږئ. راځو دوستانو، اول موږ انفینیټیو باندې باید تاسو پوه شئ. انفینیټیو دې ته وایي یعنی مصدر، په انګلیسي پښتو کې ورته مصدر وایي، یعنی هغه اصلي فعل. یعنی یو فعل که زه اوس وایم ich gehe، زه ځمه، دا ګیه مصدر څه شی ده؟ انفینیټیو څه شی؟ ته به راته وایې چې د ګیه مصدر یې څه ده؟ ګیهن ده، یعنی تلل. صحیح ده. نو دا باید تازه وي انفینیټیو. موږ په دغه انفینیټیوونو باندې کار کوو. په چی باندې؟ په امریا کې. فرض کړه دې باندې اوس یو خبرې کوو، کومن راتلل ته وایي. صحیح ده. nehmen اخیستل یعنی ول، fahren چلول، mitbringen راوړل ته وایي، یعنی دا جدا کېدونکی فعل د sein وایي شتون ته، لکه یو شی چې یو ځای ته وجود ولري، او بل haben وایي لرلو ته. کومن راتلل، nehmen نیول یا اخیستل که نه، fahren چلول یا تلل یو ځای ته، fahren په یو کې، او mitbringen راوړل دا چې جدا کېدونکی فعل، او بل sein شتون ته وایي. یو ځای کې ته اوس وایي زه یم، دا ما یم دلته څه شو؟ ما موجودیت شو. یم دلته څه شو؟ د sein نه په لاس راغی، sein شتون ته وایي. haben وایي لرلو ته وایي. اوس دغه باندې موږ کار کوو. ګوره د جدول یوه برخه تشریح شوه، یعنې زه دا جدول درته ټول تشریح کوم، یو ځای هم نه پرېږدم. اوس راځو د جدول دغه برخه درته تشریح کوم. په دې برخه کې ډېر مهمې خبرې دي. د جدول راځو دې جدول کې وګورئ، په دې اول کې وګورئ normale Verben. ما تاسو ته ویلي وو چې یو normale Verben دی او یو چې دی unregelmäßig. یو چې دی یعنی قاعده لرونکي دی نورمال دی، او بل unregelmäßig یعنی بې قاعدې دي. صحیح ده. دا ما تاسو ته ویلي وو. اوس په دې نورماله فعل کې، په نورماله Verben کې فعل کې فرض کړه موږ یو فعل راخلو کومن، تیار دلته په نښه کړی ده کومن. اوس ته که چېرته په احترامانه ډول چاته وایې، فورمل مطلب په احترامانه ډول یو چاته وایې چې راځئ تاسو، څه شی؟ راځئ تاسو، راځئ تاسو، نو هغه ته په احترامانه وایي چې راځئ تاسو، راځئ. مطلب دلته باید تاسو که دغه علامه ورکړئ بهتر راځي. ما نه ده ورکړه، مقصد تاسو باید په یاد دلته یو علامه لري. صحیح ده.
مادي په خاطر جدول یعنی زر تشریح سي یا کومین زی راځي تاسو صحیح ده. اوس که چیرته ملګری دی ته ورته وایې راځه، ته به څه رقم ورته وایې؟ یو نفر وي ته به ورته څه وایې؟ ته به ورته وایې کوم راځه، کوم راځه. خو که ډېر ملګري دي ته ورته وایې راځئ، بیا به څه ورته وایې؟ بیا به ورته وایې کومت راځئ، کومت راځئ. دا په ټول نورماله وربونو کې، نورماله فعلونو کې چې هغه فرض کې شکل تغییر ونه کوي لکه دا نورو غوندې، دا ټولو کې همدغسې راځي صحیح ده. په اول کې داسې راځي یعنی په نورماله شکل باندې راځي. فرض که دلته که کومینی کومنځي، کوم کومت. اوس راځو unregelmäßig. unregelmäßig یعنی بې قاعدې صحیح ده، یعنی یو قاعده ونه لري که نه، یو رولس ونه لري، شکل ته تغییر ورکوي، خپل فریم ته تغییر ورکوي صحیح ده. دې unregelmäßig کې موږ تاسو ویلي چې دغه غږ لرونکي فعلونه موږ ویلي تبدیلیږي، ای په ای تبدیلیږي. دا درس ما تاسو ته ویلی و که نه. نو دلته چې دا ای چې په ای تبدیلیږي دا صحیح ده. فرض که اوس وایي نیمن راخلو، نیمن نیمن چې دا یو بې قاعدې ده، unregelmäßig ده. اوس که یو مشر ته وایي چې دا در واخله یا در ونیسئ که نه، څه رقم ورته وایي چې نیمن ځي، ونیسئ یا در واخلئ تاسو که نه، نیمن ځي په احترامانه ورته وایي. خو که ورته که ملګري ته وایي یو نفر وي که نه، دلته وګوره سینګولر ده، دلته باید ډېر فکر یو نفر وي، او دلته پلورل ده، جمع ده. فرض که سینګولر یو ملګری ته ورته واخله نیم یا ونیسه، واخله نیم صحیح ده. خو که ډېر ملګري دي یو نه ډېر، ګوره که دا یو نفر وي په احترامانه نیمنځي، او که ډېر هم وي دا هم پلورل، هم یو نفر ته هم ډېر نفر ته په احترامانه نیمنځي راځي. دا خو مې ورته ویلي و چې نه له یاده ونه وځي. او داسې ده که چې یو نفر ملګری دی هغې ته نیم وایي، او که ډېر وي یو نه ډېر وي ملګري دی هغې ته نیمت در واخلئ که نه، واخلئ. اوس راځو موږ دا ویلې چې دلته ا په ای تبدیلیږي، لیکن دلته ما یو علامه کړې چې یعنې فاغ په فیغ باندې اصلي کې دو فیغس ته بدلیږي. فاغ ای فاغ دو فیغس ته بدلیږي که نه، دو سره موږ ویلې دومګړي ته. لیکن دلته مې یو علامه کړې دي، معنا دا ده چې دغه نه تبدیلیږي. په داسې حالاتو کې دا اوس نه تبدیلیږي. په امریه کې ا په ای نه تبدیلیږي. مثال په ډول اوس د احترام په خاطر چې موټر وچلوئ یا لاړ شئ که نه، فاغن ځي، چې ورته وایي فاغن ځي، یعنی حرکت وکوئ یا موټر کې لاړ شئ که نه، فاغن ځي صحیح ده. خو که یو ملګری دی چې وچلوه که نه، یا ورته وایي فاغ وچلوه، موټر وچلوه، فاغ. اصلي کې دو سره فیغس راځي، موږ دغه هغه تغییر ورنه که، په امریه کې تغییر نه کېږي. اصلي کې دو سره ای فاغ دو فیغس کېږي. یعنی که ته وایې چې استاد دا خو فیغ ته بدلیږي دو سره، نه، دلته استثنایي حالت ده. ځکه مې دا علامه لیکلې چې یعنې ته به فیغ ته نه اړې، ته به صرف فاغ وایې صحیح ده، فاغ وایې. یعنې که چېرته دلته که یو فعل کې ا راغلی و لکه داسې او په ای تبدیلېده که نه، نو ته به یې دلته نه تبدیل، په امریه کې به یې نه تبدیلوې، ته نه فاغ به وایې صحیح ده. لکه بل صفحه کې مې چېرته ویلې چې یعنې موږ د دو ته ایسته کوو، اسټي ته ایسته کوو که نه، نو دلته صرف فاغ پاتې شو، فاغ. وچلوه ملګري ته وچلوه، که ډېر ملګري ته وچلوئ، موټر یې وچلوه، یعنې فاغت راځي، یعنې امر دې پرې کوه فاغت. اوس دا چې و دې برخه، دغه برخه چې وه دومره برخه دا چې و یعنې دا بې قاعدې فعلونه و چې و بې قاعدې و. په دې باندې به انشاءالله سر خلاص شوی. بې قاعدې چې دا بې قاعدې فعلونه و. ښه اوس راځو یعنې د جدول موږ دا تقریبا دا جدول د دې نه دې پورې ټول پورته یاد کړو. اوس موږ صرف دومره برخه پاتې، دا برخه پاتې ده صحیح ده. اوس راځو تریمبغه یعنی جدا کېدونکي فعلونه وایي. جدا کېدونکي فعلونه موږ دلته مثال څه ویلې مت برینګن. اوس دا مت برینګن راخلو د که چېرته احترام په خاطر یو چاته وایي چې نه، یو چاته وایي چې برینګن زی دین کوخن مت وایي، هغه کیک در سره راوړه که نه، برینګن زی څه ورته وایي؟ برینګن زی چې یعنې راوړئ تاسو، په احترام ورته امر پې کوي، په احترامانه ډول راوړئ تاسو دین کوخن هغه کیک مت. دا ټکي ټکي مطلب تاسو دلته ما کیک استفاده، تاسو بل شی استفاده چې راوړئ تاسو دغه شی ځان سره، هر شی چې وي که نه. زه اوس ما فرض کوم چې هغه کیک در سره راوړئ، برینګن زی راوړئ تاسو دین کوخن. دی په چی بدلیږي؟ په ډاټیف کې په دین باندې بدلیږي، ځکه دی کوخن هغه کوخنده دې په خاطر باندې دین کوخن. برینګن زی راوړئ تاسو دین کوخن هغه کیک مت د ځان سره. اوس که چېرته ته د ملګري ته وایي چې کیک ځان سره راوړه، داسې به ورته وایي برینګ ته نه، برینګ راځي ښه، برینګ دین کوخن مت، برینګ دین کوخن. دلته دا درې نقطې مطلب تاسو یو شی پکې اضافه کوئ، یعنې راوړه هغه کیک ځان سره، برینګ دین کوخن مت.
ځکه دې کوخن په اکوزیټیو کې په دن باندې بدلیږي صحیح ده. برنګ راوړه دن کوخن هغه کیک مت ځان سره. اوس که چېرته ډېر ملګري دي او ټول لاس کې کیکونه نه نیولي ته ورته وایې چې کیک ځان سره برنګ دن کوخن مت صحیح ده. یعنې راوړئ تاسې راوړئ صحیح ده دن کوخن مت ځان سره. په دې باندې به انشاءالله پوهېږو. جدا کېدونکي فعلونه په دې ډول باندې چې سول امریه جملې ته نه جوړې سوې. اوس راځو چې دا ډېر مهم دي، یعنې د دې جدول مهمې برخې ته راځو. دې جدول مهمه برخه دا ده چې زاین ما تاسو ته ویلي شتون ته وایي که نه. شتون ما تاسو ته په اول درس کې هغه کړی و که فکر مې چې فرض که زه اوس وایم ich bin du bist، دغه بین د چی نه په لاس راغی زه یمه، دا د زاین نه په لاس راغی ما تاسو ته ویلي و که نه. او بیست د چی نه دا هم د زاین راغلی چې ته یې، یعنې زما شتون ستا شتون د هغې شتون د هغوی شتون د مونږ شتون دغه شتون ویا زند د چی نه په لاس راغی زاین مونږ یو که نه. یو یم یې دا ټول د زاین نه په لاس کې راغلي په پریزنس کې چې پریزنس کې یعنې ساده زمانه کې. خو دلته یو خبره ده چې موږ اوس امریه جمله چې کله جوړو زاین په زاین باندې بدلېږي. دلته یو چې شی ای پکې اضافه کېږي، دلته وګوره دلته یو ای هم پکې اضافه کړله. زاین په چی بدل سو؟ زاین زی. زه اوس هغې ته وایم یو مشر سړي ته وایم چې لږه ملګري غوندې اوسېږه زاین زی فرویندلیک، وای لږه ملګري په شان اوسه زاین زی فرویندلیک. تا پې امر وکړو که نه، یعنې ملګري په شکل رویه کوه زاین زی فرویندلیک. اعصاب ورته خراب سو، نور ورته کښېنسي ورته وایي چې مشر یې رانه زړه کې وایي چې زاین زی فرویندلیک، لږ خو په ملګري غوندې اوسه زاین زی فرویندلیک. که یو نفر هم ته ورته زاین زی فرویندلیک، که ډېر هم تاسو لږ ملګرو غوندې اوسېږئ زاین زی فرویندلیک صحیح ده. اوس که چېرته ملګری دي که نه هغې ته وایي چې لږ ملګري غوندې اوسېږه. ملګری دي ملګري ته زای فرویندلیک چې زای اوسېږه فرویندلیک ملګري په شکل صحیح ده. زای فرویندلیک یعنې که څوک ته وایي زای د چی نه په لاس راغلی ته ورته زای د زاین نه په لاس راغلی. په امپریټیف کې موږ استفاده کوو چی نه امپریټیف. که څوک ته وایي زاین د چی نه په لاس راغلی ته ورته دا هم په امپریټیف کې موږ استفاده کوو خو فورمل کې، او دا په امپریټیف په انفورمل کې یعنې چې ملګرو سره که نه. اوس دا که څوک ورته وایي چې ډېرو لپاره انفورمل کې جمع لپاره څه استفاده کوي د زاین، هغه زاید استفاده کوي. زاید فرویندلیک اوسېږئ تاسې، یعنې تاسې هغه اوسېږئ مهربانه اوسېږئ فرویندلیک اوسېږئ ملګري غوندې اوسېږئ. زاید فرویندلیک یعنې زاین په چی بدل سو؟ دلته زاید باندې بدل سو زاید فرویندلیک. ښه د احترام په خاطر یو نفر لپاره زاین فرویندلیک، د ډېرو لپاره هم زاین فرویندلیک، او که د ملګري لپاره انفورمل زای فرویندلیک، او که ډېر وي زاید فرویندلیک. دې باندې انشاءالله پوه شو. اوس ګورئ دا برخه موږ هم ویلې اوس اخرنۍ هابن وایي درلودلو ته وایي. اوس ته یو چا ته وایي چې لږه حوصله لرئ که نه، تاسو خو باید لږ حوصله ولرئ، تاسو باید لږ حوصله ولرئ، یعنې تاسو حوصله ولرئ. څه رقم دی؟ haben Sie Geduld یا haben Sie Geduld لږ حوصله ولرئ. که اوس ملګري ته وایي چې حوصله خو ولره hab Geduld یعنې ته پې امر کوي چې حوصله ولره، یعنې هغه یې نه لري ته ورته امر پې کوي چې حوصله لږ ولره. hab Geduld چې څه ورته وایي haben ورته نه وایي hab Geduld ملګري ته وایي که نه. خو که ډېر ملګري دي ورته وایي چې habt Geduld حوصله ولرئ habt Geduld حوصله ولرئ صحیح ده. ښه اوس دې څو خبرې سو haben Sie Geduld تاسې حوصله ولرئ، یعنې تاسو یو نفر وي که ډېر وي، او hab Geduld تا حوصله ولره تاسې حوصله ولرئ. دلته تاسو ده دلته تاسو habt Geduld تاسې حوصله ولرئ habt Geduld. تاسو کوئ چې بل مثال وایي ما ګیدول درته ویلی صحیح ده. اوس راځو دا جدول ما تاسو ته ټول ویلی انشاءالله. که چا ته یاد نه سو چا یاد نه که په دې ځل دا ویډیو سر نه کوي بیا یې وګورئ، دویم ځل یې وګورئ. په یو ځل کم یاد نه سو دا ویډیو سر نه کوي دا جدول بیا سر نه وګورئ. اوس راځو دوستانو موږ د جدول دغه اخرنۍ برخه دلته مې یو شی لیکلی تاسو ته Ein Imperativ kann man mit bitte höflicher machen. یعنی یو امریه جمله چې ده یو امریه کولی شي سړی د bitte سره چې کی höflich یعنی په احترامانه ډول ووایي. د مثال په ډول ته که اوس یو چا ته وایي چې helfen Sie mir دا هم صحیح ده که نه helfen Sie mir کومک وکوه ما سره. خو که داسې ورته وایي چې bitte helfen Sie mir هم صحیح ده، یعنې دا په احترامانه ډول د هغې نه کومک غوښتنه د امر په شکل کې وکوله.
بیتا helfen Sie mir بیتا helfen Sie mir او دا داسې هم ویلی سي helfen Sie mir bitte یعنی په دواړو رقم مخکې او شاته کوی سي دغه helfen هم منځ کې راوسه ګوره دلته هم په بیتا اول سر کې دلته بیتا هم اخر سر ته دلته هم بیتا اول سر کې دلته اخر سر کې سو بیتا helfen Sie mir او دلته helfen Sie mir bitte یعنی فرق نه لري صحیح ده ما سره کومک کو یا کومک کو ما مهرباني سره ما سره صحیح ده اوس دلته اوس دې برخه باندې ان شاء الله پوه شئ صحیح ده دا دومره سخت نه وه ځکه په احترامانه ډول اوس دلته راځو دلته امپریټیو وای په امریه یا امریه جملو کې sagen wir وایو موږ چې oft یعنی ډیری وخت موږ څه شی وایو په امریه جملو کې یعنی ډیری چې خلک امریه کوي کنه امر کوي په جرمني ژبه کې ډیری دا شان پکې استفاده کوي مال استفاده کوي او بل شي څنګه اوند او دوخ دا ډیر استفاده کیږي یعنی ډیری وخت صحیح ده د مثال په ډول یو نفر راځي ته اوس فرض کې هوټل کې کار کوي یا اتاق کې کار کوي یو نفر راځي کومک در سره کوم ته ورته چې کومک را سره وکړه ولې نه helf mir doch کومک را سره وکړه ولې نه یا فرض کې ورور دی وي ته کور کې کار کوي ورور درته راشي ورته وایي چې ما در سره کومک کوم ته ورته وایي helf mir doch کومک را سره وکړه ولې نه helf mir doch امر پکې کنه امر یعنی امر په سیاست کې په امر کوي helf mir doch امر یعنی helf mir doch ما سره کومک کولای نه او که چیرته وای چې هغه څه یو ځل بر سره کومک وکوم ته ورته helf mir mal یعنی یو ځل کومک را سره وکړه helf mir mal صحیح ده helf mir mal اول ورته ولې نه کومک را سره وکړه کدا ورته نو یې ورته یو ځل خو را سره کومک وکړه ورته په زاري ورته وای کنه ته helf mir mal امرم پکې په زاري باندې helf mir mal یو ځل کومک را سره وکړه صحیح ده اوس کده سي دا دواړه پکې راوړي چې امر ته ولې نه یو ځل کومک را سره وکړه بیا دې دا دواړه جملو لپاره یو جمله ورته وای helf mir کومک وکړه دوخ ولې نه mal یو ځل یعنی یو ځل کومک را سره وکړه helf mir doch mal لږ به په لوړ اواز وایي کنه helf mir doch mal یا ځل کومک را سره څنګه وکړه کوشش کوئ چې دغه در سره ولیکئ څو د بار در سره ولیکئ ځکه دا ډېر مهم دي اوس راځو بل یو څو سوالونه پکې مثالونه پکې حلو یا دوستانو ما دا جدول درته تشریح کړ اوس د جدول نه وروسته زه غواړم چې دې کې یو څو مثالونه درته وایم چې تاسو په ذهن کې دغه امریه جمله یعنی په صحیح ډول ذهن کې ځای په ځای شي ګورئ دلته موږ یو څو مثالونه لرو ښه متوجه اوسئ فرض کې یو څوک درته وایي چې د ګې لپاره ته امریه جمله جوړه کړه امریه یې کړه ګې امریه کړه کنه یو چا باندې امر کوي کنه نو ته په د یو لغت لپاره درې رقمه جملې جوړې یو به د احترام په خاطر ځکه احترام چې د یو نفر لپاره اسمه او یو به د یو نفر لپاره لیکن د یو نفر لپاره به دا جوړې چې شی به مفرد وي او بل به چې د ډیرو نفر لپاره چې مثال یعنی انفارمل وي رسمي نه وي یعنی په احترامانه نه وي فرض کړه ملګری دی یعنی د هر لغت چې دلته موږ راځي د هر یو لپاره ما مخکې نه جوړ کړی ځکه چون په دې باندې ډېر وخت ضایع کېږي نو د دې په خاطر ما تیار جوړ کړي دي درته ویډیو پې جوړوم ښه متوجه اوسئ راځو لومړی ګهن اوس ته راځي یو مشر ته وایي چې ګهن زی یعنی زی ورځي تاسو لاړ شئ ګهن تللو ته وایي که نه ګهن زی او که ملګري ته وایي چې ځه ګې لنډ ورته وایي چې ګې خو که ډېر ملګري ورته ګیت لنډ وایي دې باندې اوس پوه شئ دا یو مثال باندې چې پوه شئ اوس درته اوس د هر مثال باید همداسې تشریح شي اوس د کوفن لپاره فرض که زه اوس تا نه پوښتنه کوم دا ته چې دا ویډیو ګورې زه تا نه پوښتنه کوم چې د احترام باندې په خاطر ووایه د یو نفر ډېر نفر دې لپاره امریه جوړه که ته وایې چې کوفن زی د احترام په خاطر که ملګري ته وایي امر پې کوي چې واخله یعنی دا شاید راونیسه په پیسو باندې واخله کوف واخله یعنی په پیسو یې واخله دکان کې کوف امر پې کوي کوف خو که ډېر ملګري ورته کوفت ګورئ د کوفن لپاره موږ درې جملې جوړې کړې امریه کې عموما په همدې دریو هغه باندې چې یو د احترام د یو د مفرد او د جمع لپاره او بل څه ده د یو نفر لپاره یعنی غیر احترام یعنی ملګری وي که نه او بل کوف د ډېرو لپاره اوس راځو د زینګن سندرې ویل اوس یو چا ته وایي چې یعنی سندرې ووایي مهرباني وکړئ یعنی په احترام ورته وایي زینګن زی خو که ملګري ته وایي زینګ سندره وایي او که ډېر ملګري دي زینګ ته ګوري یعنی چې دا
څومره اسانه سو. یعنې تاسو د درې واړو لغتو لپاره څه جوړ کړ، یعنې امریه جملې هم جوړې کړې. ښه متوجه اوسئ. اوس راځو شرایبن لپاره امریه جوړو. شرایب اوس په احترامانه چاته وایي چې شرایبن زی ولیکئ تاسو. که یو نفر وي که ډېرې په احترامانه کې دواړو ته یو رقم ویل کېږي شرایبن زی. خو که ملګري ته وایي چې ولیکه شرایب، خو که ډېر ملګري چې ولیکئ شرایب څه. ګورئ د درې واړو لپاره موږ شرایبن کې درې جملې جوړ کړي. یعنې عموما موږ ویلې چې دویمګړي لپاره موږ امریه جمله جوړو، نورو کې نه جوړېږي. ښه متوجه اوسېږئ. اوس که ورته وایي چې شپیلن لپاره جوړه که، فرض کړه زه تا نه اوس پوښتنه کوم شپیلن لپاره جوړې که، ته به راته وایي چې د احترام په خاطر شپیلن زی راځي، لوبه وکوئ، په احترامانه ورته تقاضا کوي. خو که ملګري ته وایي یا د اولاد ته وایي که نه، ماشوم ته یا د وړوکي ورور ته وایي شپیل لوبه وکوه. خو که ډېر ملګري وي یا ډېر اولادونه یا ډېر دوست هغه وي که نه په دوست شپیل لوبه وکوئ، تاسې یعنې لوبه وکوئ. ګورئ اوس موږ د شپیل لپاره ختم. اوس راځو د فراګن لپاره جوړو. فراګن په احترامانه چاته وایي امر پې کوي چې پوښتنه وکوئ، فراګن زی پوښتنه وکوئ. خو که د ملګري ته وایي چې پوښتنه وکړه، پوښتنه کوه، فراک. او که ډېر ملګري فراکت. دې لپاره هم جوړ کړو. اوس زر زر تشریح کوم ځکه چې ویډیو غټه نیسي. میت کومن لپاره په احترامانه ډول کومن زی میت امر دې پې کوه، راځئ ما سره، تاسو راځئ ما سره. او که ملګري ته وایي چې راځه ما سره کوم میت راځه ما سره. او که ډېر ملګرو ته چې راځئ تاسې ما سره راځئ کومت میت. دا خلاص صحیح ده. د دې موضوع ختمه. اوس ویک مطلب ګینځي، یعنی ویک ګین لرې زمانه لرې ځه. ویک لرې ته وایي، ویک ګین یعنی لرې ځه. فرض که ته اوس وایي ګینځي ویک، په احترامانه چاته وایي چې مانه لرې ځئ. ګینځي ویک امر پې کوي، په احترامانه ورته وایي چې ګینځي ویک. خو که ملګري ته وایي چې ګې ویک تخته لرې سره نه، ګې ویک امر پې کوي خو ملګری دی ګې ویک. خو که ډېر ملګري دي ورته وایي چې زه تختئ لرې اوسېږئ ګیت ویک. اوس راځو د میت برینګل لپاره امریه هغه جوړو. که احترامانه وایي چې برینګن زی میت راوړئ تاسو ځان سره. که ملګري ته وایي چې راوړه ځان سره برینګ میت. خو که ډېر ملګري دي برینګ میت. دا هم ختم سو. برینګن موضوع هم ختم سو. تاسو ځان سره لیکئ، دا لیکئ او یادوئ، په یاد زده کوئ. دا امکان لري امتحان کې تاسو ته راسي. تاسو به اوس نه یاد کړي یم، دا اوس نه لیکئ، په کمنټونو کې هم لیکئ، کتابچو کې هم لیکئ، یاد کړئ. اوس د اپهولن اوس یو چاته چې هولن زی اپ، یعنی در سره درواخله درجیږي که هولن زی اپ هولن چې کول یې اخیستل که نه اپهولن. خو که ملګري ته وایي چې راواخله هول اپ، لنډ ورته وایي چې هول اپ راواخله امر پې کوي که نه. خو که ډېر ملګري دي ته ورته وایي چې هول تپ راواخلئ، تاسو راواخلئ. اوس راځو څلورم ته ګیبن. ګورئ که فکر مې موږ اول نورماله فعلو کې جوړ کړ، وروسته ګورئ دلته هم چې دغه جدول نه ده، دا جدول که فکر مې دا جدول ان دې جدول کې دلته خو یو مثال هغه که، خو لیکن په دې ځای کې موږ ډېر مثالونه حل کړي چې تاسو سر پې خلاص. اوس راځو ګیبن چې ته وایي څوک یې ویلی شي ګیبن وایي ګیب میا راکه ماته که نه ګیب میا ورکول صحیح ده. اوس وایي ګیبن زی ورکړئ تاسو، یا ګیفت راکه یا ګیفت ډېرو نه وایي که نه یو شی ته غواړي ګیبن زی. اوس نیمن اخیستل ته وایي صحیح ده. اوس دې لپاره جوړو چې وایي در واخلئ که نه په احترامانه چاته وایي نیمن زی. خو که ورته وایي چې نیم ملګري ته وایي چې نیم در واخله. خو که ډېر ملګري ته نیمت. همدغسې ایسن لپاره موږ وایو چې ایسن زی وخورئ تاسو. احترامانه یو چا باندې امر کوي چې تاسو در وخورئ که نه. فرض که میلمه دې راغی که نه، په احترامانه ته یو امر پې کوي که ایسن زی امر دې پې وکړه چې وخورئ تاسو که نه. خو که ملګری چې ورته یې وخوره ایس ایس. خو که ډېر ملګري ته ایست. همدغسې لیزن کې په احترامانه چا باندې امر کوي چې ولولئ تاسو لیزن زی احترامانه ورته وایي. خو که ورته لیز ملګري ته وایي چې لوله، یا د یو زوی وي یا د وړوکی ورور وي ته ورته وایي چې لیز لوله. خو که ملګري دي ډېر ملګري دي یا ډېر هغه وي ماشومان ورته لیست یعنی لولئ امر پې کوي. اوس همدغسې مثال شپریخن لپاره هم همداسې شپریخن زی احترامانه، شپریخت یو نفر لپاره شپریخت
او بل spricht یو نفر لپاره چې ملګری ته وایي او spricht د ډیرو نفر لپاره. همداسې اوس زاین ته راځو کنه. لږه وخت مې چې ویل دا ډیر مهمه برخه ده. اوس زاین کې دلته ډیر مثالونه دي. زاین هابن فاغن und واشن لپاره. ګورو اوسه زاین د احترامانه ډول یو چاته وایي کنه زاین زی اوسېږي تاسو. فرض کړئ یو مثال مې ورته ویل freundlich زاین زی freundlich اوسېږي تاسو هغه لږ ملګری په شکل اوسېږي په احترامانه وایي. که اوس ملګری ته وایي چې لږ خو ملګری غوندې اوسه زای freundlich یعنی دا زاین چې کله تمرین ته اړې اول زاین چې راځي په احترام او د ملګری لپاره زای راځي او د ډیر ملګرو لپاره زاید راځي. چې راځي زاید. اوس راځو هابن موږ استفاده کوو په احترامانه ډول یو چا باندې امر کوي چې ولري تاسو نور چر چې خو ورته اضافه کوي هابن زی هاب ملګری ته وایي هابت ډیر ملګرو ته. همداسې فاغن کې وایي فاغن زی وچلوي تاسو فاغت همداسې واشن لکه دا نور مستشرقي ټول هم دغسې دي. اوس راځو دوستانو دې لپاره چې ویډیو غټه نسی راځو دلته موږ کورس لایټه او ټایل نیمه دلته اوس تاسو ژبه دلته چې کېږي ژبه هم دلته قوي کېږي. یعنې تاسو دې کې اوس جملې زده کوئ. یعنې تاسو څنګه کوئ چې دا په روزمره جملو کې استفاده کوي امریه جملې د مثال په ډول. موږ دلته دوه مثالونه په نظر کې نیولي دي. یو چې دا کورس لایټه پوهېږي چې ته وایي کورس لایټه یعنې د کورس مشر لایټه او ټایل نیمه هغه ټایل نیمه برخه اخیستونکی ټایل نیمه یا ټایل نیمرین کورس لایټه کورس لایټرین یا ټایل نیمرین د کورس مشر او په کورس کې برخه اخیستونکی. فرض کړه د کورس مشر ورته وایي سیده چې ورته وایي لایټه ورته چې وایي bitte sprechen Sie zu zweit وای یعنی دا لایټه دا کوم لایټه چې لري کنه رهنما چې دا لایټه چې ده هغه امر کوي وای bitte sprechen Sie zu zweit وای دوه نفر خبرې کوي سره امر په وکړو دوه نفر سره خبرې کوي sprechen Sie zu zweit سیده تعلیم ورته شي bitte wiederholen Sie فرض کړه یعنی که تعلیم فرض خبر ورته هغه چې وای لطفا امر په کو پوستاز امر کو یا پلایټ امر کو چې ورته وای bitte wiederholen Sie یعنی که چیرته تاسو خپل صنف کې استاد ته وای کنه چې یو ځل تکرار کې امر په کوي کنه د څه ورته bitte wiederholen Sie دلته امریه سوخه اول به د کورس لایټه ټول وای بیا به دا وای ځکه دواړه مختلف دي. د کورس لایټه فرض کړه د کورس څو معنی لري لایټه هم راهنما ته ویل کی هم استاد ته ویل کی هم مشر ته هم یا کورس څوک یعنی کورس څوک هغه کوي پر مخ بیاي سیده bitte wiederholen Sie اوس دا خپل شاګرد ته وای یا تعلیم ته وای چې وای مهرباني وکړئ دا چې کوي تکرار کوي دا. اوس فرض کړه bitte lesen Sie den Text وای مهرباني وکوي هغه دغه ټیکس ولولئ bitte lesen Sie den Text اوس وای bitte diskutieren Sie in der Gruppe وای لطفا په مهرباني وکوي په ګروپ کې یو بل سره چې کوي بحث وکوي diskutieren discuss وکوي. یعنی دا امریه ده. یعنی تاسو څنګه کوئی په جملو کې دا جملې په یاد زده کوي. فرض کړه تاسو یو کورس لایټ یاست څنګه یعنی هغه څوک چې تاسو سره برخه اخلي باندې څه رقم امر کوي ان یا امر په احترامانه ډول ګوري bitte spielen Sie den Dialog وای تاسو دیالوګ وکړئ یو بل سره خبرې وکړئ دیالوګ باندې یعنی یو بل سره د لوبې په شکل دیالوګ یو بل سره خبرې وکړئ سیده دیالوګ وکړئ سیده bitte schreiben Sie an die Tafel وای مهرباني وکړئ په تختې باندې ولیکئ یعنی امر په وکړو. اوس تعلیمه کوم رقم خبرې کوي فرض کړه تعلیمه یعنی برخه اخیستونکي هغه وایي چې bitte wiederholen Sie وای مهرباني وکړئ دا راته تکرار کړه bitte wiederholen تکرار ته وایي. اوس یعنی تعلیمه دا برخه اخیستونکي چې کله د کورس لایټه باندې امر کوي یعنی ډیر په احترامانه باید وکړي هغه په احترامانه په امر کوي دا په احترامانه تر خواهش کوي وایي bitte sprechen Sie langsam و مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. فرض کړئ تاسو استاد په ټول په دوج خبرې کوم یا تاسو استاد تاسو درس درکې درته وایي چې تیز خبرې ته ورته شوی bitte sprechen Sie langsam مهرباني وکړئ ورو خبرې کوي. ګوره امر دې په وکړو خو په ډیر په احترامانه ډول bitte sprechen Sie langsam و مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. یا استاد ته وایي چې bitte erklären Sie das Wort و مهرباني وکړئ دغه ورت یا د لغت راته چې کوي دارته erklären کوي تشریح کوي راته و bitte geben Sie ein Beispiel و مهرباني وکړئ یو مثال راکړئ
geben Sie یعنی تاسو ورکړئ یو مثال ورکړئ bitte geben Sie ein Beispiel وای bitte schreiben Sie an die Tafel مهرباني وکړئ په چې باندې تخته باندې ولیکئ یعنی دا تاسو په احترامانه ډول باندې تاسو امریه جملې استفاده کوئ اوس ورزو دلته مې یو بل شی تاسو جوړ کړی تاسو فرض کې امتحان کې داس یو جدول راسي فرض که داس یو جدول راسي صحیح ده فرض کې داس یو جدول تاسو ته راسي په دې ډول باندې یو جدول تاسو ته راسي تاسو به څه رقم دا جدول حلوي کوم توجه وسیږي دا جدول حل ډیر اسانه ده کنه اوس که چې kommt bitte وای کوم bitte schnell راځي تاسو تیز راځي آیا دې سره سر خوري هر مولا سره ځکه هر لیکل دا خو په احترامانه باید ویل شي دې سره سر نه خوري دوه نفر سر خوري دوه نفر دې ته خو باید زیرا سي kommt نه راځي د فعل په اخر کې دلته ټی راغله سر نه خوري دې سره مونا اون لویس دې سره سر خوري ځکه وای راځي تاسو دلته اوس دلته هر یا فغور سره نه د لیکل نو دې سره سر خوري مونږ وایو چې kommt bitte schnell نو دلته سر خوري نو دې په خاطر دوه نفر دي دلته مونا سره سر نه خوري ځکه دا یو نفر ده دلته بیا کوم راته kommt نه راته نو صرف یو سره سر خورم داسې اوس کوی nehmen Sie bitte Platz ګوره په احترامانه سو دې سره هم سر خوري ځکه په احترام هر مولا لیکل دلته دوه نفر دي د جمع لپاره هم دا راځي مونږ وایو چې nehmen Sie bitte Platz ګوره دې دوړ د نور سره نه خوري صحیح ده ځکه دا په احترام نه ده د دوه نفر دي خو په احترام نه ده ځکه نیمن ورسره راځي او دا چې دا یو نفر د خو په احترام نه دی په خاطر صرف دی دوه سره سر وخړ اوس دا جمله یو چاته وایي چې is doch noch etwas وای اوخري تاسو یو څه نور هم اوخري تاسو اوخري ګوري دلته تیر غلې په اخر کې نو تاسو باید دې ته فکر وکړئ چې د است په اخر کې تیر غلې دا مطلب د جمع لپاره او د یعنی او انفورمال لپاره راغله نو تاسو وګورئ جمع انفورمال ګوره دام فورمال دې سره سر نه خوري هر دې سره هم سر نه خوري ګوره مونا اون لوکاس دوه نفر دي انفورمال نو دې سره سر خوري ګوره ته ایکس کش کړی سي یعنی دې سره سر خوري صرف د نور یو سره سر نه خوري وای او خوري تاسو یو څه ولنه یو څه نورم کنه اوس دا څلورمه جمله چې سر خوري gib mir mal den Teller gib mir mal den Teller وای راکه هغه راکه یو ځل هغه راکه تل چې ته وای قاب ته وای سیدا gib لیکله gib چې دا عموما یعنی تاسو راکې تاسو دوه نفر دي gib mir mal den Teller سیدا نو دا اوس چې سره دا یعنی gib سوري دا یو نفر انفورمال لپاره یعنی راکه یو ملګری ته دی وای یا تا نه کشر یغه ته وای چې راکه نو عموما ګوره دې سره سر نه خوري دې سره سر نه خوري اخر کې دې سره مونا یو نفر دا انفورمال ده هغه ته وای چې راکه ول یعنی یو ځل دا غری راکه قاب راکه تل چې ته وای قاب ته وای in دغه سي hab doch keine Angst وای هغه مډاریګه یو نفر ته وای کنه انفورمال ورته وای نو دا چې سره خو یو نفر ته وای دوخ تنا مون سره دی نور سر نه خو ځکه دا په احترامانه ده دا دوه نفر دي په احترامانه دي او دا چې دا تاسو دا هم جمع ده نو دا یو نفر لپاره دو لپاره راځي کنه مخاطب لپاره دو ته یعنی hab doch keine Angst یعنی مډاریګه چې ملګری ته چې مډاریګه hab doch keine Angst سیده امر دی پیو کو یعنی مډاریګه امر دی پیو کو خو هغه ته یو زړه مورکه سیده اوس دا شپږمه جمله lesen Sie sich Zeit وای وخت وګورئ یعنی وخت ولر lesen Sie ګور په احترامانه ډول ویل سیده lesen Sie sich Zeit ګوره دې لپاره هم سیده دې لپاره هم ځکه په احترامانه ده هم یو نفر لپاره هم دي جمع لپاره هم دغه سي کوک توخ مال وګوره ولنه یو ځل وګوره یو نفر ته کوک توخ مال سیده نو دې په خاطر باندې دا صرف دې سر خوري دوستانو دا چې یو د امتحان په خاطر ډیر مهمه جمله وي یعنی تاسو یو جمله په کوم یو کې سر خوري دي یو سکرین شاټ واخلئ بیا تاسو په خو فکر وکړئ تاسو بیا په سر خلاصيږي چې دینه څه مطلب ده کوک توخمل سیده اوس راځو دوستانو دلته چې دلته پاس دغه کوم جملې چې لیکل شوی دا پورته ما درته دا تیاری حل کړی دي شاید تاسو ته په صنف کې داسې جملې راسي تاسو ته وایي چې دا امریه جملې دي کې په جوړ کې ګور ته لیکلي غات شلیګه گیبن یو چاته چې ورکه یو چاته د خپل هغه کوم ایتاپ ځین کې چې دی نصيحت ورته کوي یا ورته یو سپارښتنه کوي غات شلاک ورته کوي کنه schreiben Sie Sätze im Imperativ وای دا جملې تاسو په امریه کې ولیکئ په چې کې امریه کې ولیکئ خو متوجه اوسئ اوس دلته دا جمله ده
es geht mir nicht gut. صحیح ده؟ es geht mir nicht gut. وای زه ښه نه یم. es geht mir nicht gut. دا تاسو سره رقم جوړ. دا تاسو کوشش وکړئ دوستانو ښه متوجه اوسئ. ich habe Kopfschmerzen. دا تاسو کورنۍ وظیفه شوه. صحیح ده؟ دې باندې به تاسو کار وکوئ ځکه چې دا ویډیو ډېره غټېږي. زه نه غواړم دا ویډیو ډېره غټه شي.